تازه او نوې خبر راشد خان یو بل نړیوال ریکارډ هم په خپل نوم کړ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه سلوت وباچونکي او د افغان کرکټ ملي ټیم د لوبډل مشر راشد خان نوم د گینز په نوم په یو کتاب کې ثبت شوی او په دې ثبتولو سره تر ټولو د ځوان ترینه لوبغاړي ریکارډ مات کړ. گینز هغه کتاب دی چې پکې په نړیواله سطح ریکارډ لرونکي سیرې او لاسته راوړنې ثبتېږي. تر دې دمخه چې راشد خان 20 کلنۍ ته ورسیږي هغه په نړیوالو لوبو کې 106 ویکټې ترلاسه کړي. نو په همدې موخه د راشد خان نوم د گینز په کتاب کې ثبت شوی او په یاد کتاب کې تر ټولو ځوان ترینه کرکټر دی چې نوم یې ثبتېږي. تر دې مخکې د پاکستان هیواد وقار یونس تر ټولو ځوان لوبغاړی و چې نوم یې په گینز کتاب کې ثبت او ریکارډ یې له ځان سره ساتلی و. راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تازه لوبډل مشر هم ټاکل شوی. راشد خان د 20 ورځو سیالیو په نړیواله درجه بندۍ کې لومړی مقام ته باچونکی دی. نو که تاسو هم د راشد خان مینه وال یاست ویډیو در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره هم شیر کړئ. تر بیا ښې چارې.